یو صحابي مانځه باندې ولاړو، نبی علیہ السلام ورته آواز وکړ. هغه زر زر مونځ خلاص کو، بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغی، قربان تاسو سوي وی دا ما چې څه وخت ته آواز وکړو نو څه معنی و استاد لپاره چې هغه وخت کې ستاسو ته زما اجابت ونه کو، فوراً براغلی وي قربان مانځه ته ولاړو. ولی تا دا آیه کریمه نه دی اورېدلې؟ تاسو اجابت د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم کوي چې کله تاسو دعوت کی، تا دا نه دی اورېدلې؟ منځ کې ما زما اجابت کوا، که په مانځه ولاړ یو زه آواز درکم مانځه کې دنه به ما ته وی چې لبیک یا رسول الله منځ دې پې نه ماتېږي. په هند مانځه کې به د نبی علیہ السلام اجابت کی، داغه احکام جدا دي. هغه ذات دی چې داغه تعظیم په خپل رب ذوالجلال کوي. تاسو وګورئ قرآن کریم کې څومره انبیاء علیهم السلام سره خطابات شوي داغي په اسم عالمی شریف شوي دي. یا موسی، یا عیسی، یا زکریا، یا ابراهیم، یا آدم، یا نوح، یا هود، یا شعیب وغیرہ وغیرہ. و چې نوبت او باری او نمبر د سید الکائنات راځي ورته سوی یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر. دا ولی تعظیم له باری تعالی په خپل عظیم الشان دی د خپل محبوب د اظهار د عظمت په خاطر هغه مبارک ته القابات ورګي، یا ایها النبی ورته وی. او موږ تاسو ته ویلي چې لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضا. تفسیرونه ورکې ډیر دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام درته خیره وکا، نو داغه خیره داسې مشمیرئ لکه چې څنګه یو بل ته خیره کوي. تفسیرونه ورکې ډیر دي. او یو تفسیر ورکې ضحاک رحم الله نه دام مروي دی چې کله تاسو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ته آواز کوي را بلئ نو په اسم عالمی شریف مرا بلئ التم تفصیل لی. وفاء الوفا کې علامه سمهودی رحم الله لیکلی دي چې دا په اسم عالمی سره د درا بلل هغه وخت کې منع دي چې کله بدون د انضمام د صلوات و سلام نوي، و چې کله دې سره صلوات و سلام زمشي لکه داسې ووایي چې یا محمد صلی الله علیه وسلم، بیا ممانعت نشته دی. دا چې بدون د انضمام د صلوات و سلام نه نو په اسم عربي به دې نه رابلي. لا تجعلوا دعاء الرسول، د نبی له سلام را بلل خپل درمیان کې داسې مه ګرځوئ که دعای بعضکم بعضا، څنګه چې خپل منځ کې یو بل را بلئ په اسم عالمي چې په نوم ورته آواز کې رسول الله مبارک ته به داسې آواز نه کې بلکې څوک کوي چې څومره مفسرین کرام دي. علامه ابن کثیر دمشقی، علامه خطیب شربینی، امام آلوسی، امام قرطبی، علامه خازن، قاضی ثناء الله پانیپتی، ابن جریر طبری او دا غرنگی ابو سعود او علامه جلال الدین سیوطی چې څومره مفسرین کرام ګوري هغه ټول په دې آیه کریمه باندې لیکي. حتی سرکرده د غیر مقلدینو امام شوکانی تفسیر فتح القدیر کی لکھی بل فخموه وعظموه وشرفوه وکرموه وقولوا یا رسول الله و یا حبیب الله. سید الکائنات تعظیم کوي، د مبارک احترام کوي، تکریم کوي، تبجیل کوي. دون ورته وګورئ، د عزت پسترګه ورته وګورئ. کله چې دې را بلئ القابات ورته ورکوي لکه علامه مساوي او خطیب شربینی ایمان افروز کلمات وروړي یا امام المرسلین، یا امام الانبیاء، یا قائد المرسلین، یا شفیع المذنبین. پدرانه القابات سید الکائنات راو بلئ عزت و تعظیم یو کوي. داغه په تعظیم خو موږ تاسو مامور یو. داغه مبارک د تعظیم تعلیم موږ ته رب ذوالجلال راکوي. ولې تاسې نه دي اورېدلي د نبي علیه الصلاة والسلام په دربار کې به اوس هم اوچت آواز سره خبره نه کوئ. د صلات والسلام هم د روضې مطهرې شریفې سره وایئ، پس آواز سره به یې وایئ. اوس هم د مبارک په دې روزه مبارک کې درته آیت د شپږویشتمې پارې لیکلی دی یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے مؤمنانو خیال کوئ د نبی علیه الصلاة والسلام د آواز شریف د پاسه خپل اوازونه پورته نه کوي. چې کله د سره مکالمه کوئ یا کله د مبارک الفاظ عام دي
که عام نه وي پروزه ورته ولیدي کی. او امام مالک رحمت الله علیه د دې آیت نه استدلال کړو. یو بادشاہ ور سره خبرې کولې، هغه ته وی د आवाज پس کا لګ. شفا سقام کې علامه سبکی لیکلي دي आवाज پس کا. رب کریم وی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اوچت आवाज د سید الکائنات د روزي سره خبره مکوا.